د ننګرهار په ډیری ولسوالیو کې ځوانان د کرېکټ، والیبال او فوټبال لوبو سره سره په نورو دودیزو لوبو بوخت دي. د همدې ولسوالیو یوه هم د مومندرې ولسوالي ده چې ځوانان د کرېکټ ترڅنګ نورې لوبې هم کوي. د مومندرې ولسوالۍ یو ځوان عابد مومند وایي د ننګرهار په کچه د مومندرې ولسوالۍ د ورزش په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې لري، خو معیاري لوبغالي نه لري. نوموړی د ننګرهار سپورټ برخې له مسؤلینو غواړي معیاري لوبغالي ورته جوړ کړي چې د لوبو مینوال ځوانان له لوبو سره بې کچه مینه پکې وپالي. زیاتره لوبې مطلب د کرکټ پکې ترسره کیږي، نو موږ داسې معیاري لوبغالی نه لرو. نو د مسؤلینو مو هیله او غوښتنه ده چې په مومندره کې یو معیاري لوبغالی یا وي دوی چې څومره د مسؤلینو خبره د تقاضا یې زموږ د ضرورت په اندازه یو معیاري لوبغالی راته جوړ کړي ترڅو دغه خړو خاورو کې دغه ځوانان دلته لوبې کوي په یو عصري بڼه باندې یو لوبغالی ورته جوړ شي ترڅو د همدغې خاورې نه مطلب بره لاړ شي. د مومندرې ولسوالۍ د ورزش مسؤل ظاهر شاه مومند هم په مومندره کې د معیاري لوبغالو د نشتون خبره مني، خو زیاتوي چې د سپورټ مسؤلینو سره یې دغه ستونزه شریکه کړې او د جوړېدو ډاډ یې ورکړی دی. موږ لوبغاړي لرو خو معیاري لوبغاړي نه لرو. زموږ دلته د کرکټ بورډ مسؤل چې راغلی و هغه موږ د دې ګراونډونو باندې ګرځولی دی، په دغه باندې ګرځولی دی. هغه راته دا ژمنه راکړې ده چې ستاسو دا ګراونډونه چې کوم دي دا لوبغالي چې کوم دي دا تقریبا هغې پسې د خپله جوړ دي او دا دېش پسې به انشاءالله موږ همکاري وکړو. هغه دغه راز وایي ولسوالۍ کې د کرکټ د ودې لپاره اکاډمۍ جوړې شوي دي او د هیواد د کرکټ بورډ له مسؤلینو غواړي چې دغو اکاډمیو کې ورته د ټرپ ویکټ زمینه برابره کړي. اوس زموږ دغلته په دې مومندره کې د مسلکي کرکټ دپاره د هغې ودې دپاره موږ اکاډمیانې جوړې کړي دي ملګرو، خو هغې کې صرف او صرف دغه د ټرپ ویکټ چې نشتون دی. موږ صرف د کرکټ بورډ نه هم دا هیله او دا ارزو ده زموږ د اکاډمیانو ته د ټرف ویکټ سیستم برابر شي څو هغه ځوانان د مومندرې هغه چې ښار کې اوسېږي اولته هغه ډیرې او کمرې نیولې او مصرف کېږي او هغلته مصروف دي، نو هغه به هغه نه بچ دلته به خپله دا زمینه برابره شي. د ننګرهار ولایت د نورو ولسوالیو په پرتله مومندرې ولسوالۍ کې سپورټ زیاته وده کړې او ډیری ځوانانو یې ورزش ته مخه کړې. د کرکټ، والیبال، فوټبال ترڅنګ پکې نورې بېلابېلې دودیزې لوبې د ځوانانو ترمنځ ترسره کیږي.